حسن دې دومره چې شغلې دې تر اسمانه رسي حسن دې دومره چې شغلې دې تر اسمانه رسي تاسو غټان خلک یې تاسو ته څوک ګرانه رسي مړه نو ته خو چې سوای کېږي مړه نو ته خو چې سوای کېږي داسې به څوک وي چې په تا پسې جانانه رسي او څوک چې پښتون وي او افغان نه وي دا نشي کېدی څوک چې پښتون وي او افغان نه وي دا نشي کېدی د هر پښتون نسب آخر هم تر افغانه رسي څوک چې پښتون وي او افغان نه وي دا نشي کېدی د هر پښتون نسب آخر هم تر افغانه رسي او عشق بلا بلا سختیانې دي دردونه دي ډېر عشق بلا بلا سختیانې دي دردونه دي ډېر که څوک یې رسي تر مرامه نو په ګرانه رسي ډېره مننه او غریب چې خپله غریبي وکړي بس دا ډېره ده غریب چې خپله غریبي وکړي بس دا ډېره ده خانجي وطن ته ګټه ستا نه تاوان ستا نه رسي فدا ربا راته راکب شو که دا څه چل وشو فدا ربا راته راکب شو که دا څه چل وشو سمه خبره مې اشنا ته ولې ولاړه غزل مطلع ارزه د بل غزل او وخت زیات نه نیسم خو دغه غزل زما زړه ته ډېر زیات نږدې دی په دې کې یو پیغام دی امید دی چې هغه تاسو پورې ضرور رسېږي او زما چې کوم مقصد دی هغه پوره شي وایي چې وخت د وحدت چې تقسیمېږو تباه کېږو وخت د وحدت چې تقسیمېږو تباه کېږو ولې د یو بل نه ځارېږو تباه کېږو وخت د وحدت چې تقسیمېږو تباه کېږو ولې د یو بل نه ځارېږو تباه کېږو او یو خوا سیاسي ډلې او بل خوا مسلکي ډلې خلاص یو خوا سیاسي ډلې او بل خوا مسلکي ډلې نور به څومره ډلې کېږو تباه کېږو یو خوا سیاسي ډلې او بل خوا مسلکي ډلې نور به څومره ډلې کېږو تباه کېږو او سوچ د جذباتو په بنیاد موږ فیصلې کوو سوچ د جذباتو په بنیاد موږ فیصلې کوو ورځ په ورځ به ورو راغورځېږو تباه کېږو او شعر دی چې شوي دي پخوا د هغې خبرې خو عمل غواړي شوي دي پخوا د هغې خبرې خو عمل غواړي یو شی پښتنو کې ورکېږو تباه کېږو غزل صاحب شعر دی پکې چې مینه نه وي دغه شان وحشت وي پس له مرګه چې مینه نه وي دغه شان وحشت وي پس له مرګه بیا که ژوندي کېږو تباه کېږو تباه کېږو مقطع یاد کړم چې فدا دوه ورځې ژوند دی که په مینه مو تېر نه کړ فدا دوه ورځې ژوند دی که په مینه مو تېر نه کړ